سلامونه. عبدالله پاکستان ته د خپل سفر راپور ولسمشر غني ته وړاندې کړ. د ولسمشر ویان صدیقي وایي په دغه کتنه کې دواړو د سولې پروسې په راتلونکو اقداماتو هم بحث وکړ. د روان کال لومړیو شپږو میاشتو کې 1533 ملکي وګړي په هدفي وژنو کې شهیدان شوي دي. د بشري حقونو کمیسیون ویلي چې تاوتریخوالی او خونړۍ حملې د سولې د روانو خبرو خلاف په زیاتېدو دي. حمدالله ارباب نن له یوې چاودنې روغ وتلی دی. اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون ویلي په ارباب نن سهار د کابل ښار هیوادوال بلاکونو ترڅنګ چاودنه شوې چې د هغه ډرایور پکې شهید شوی دی. د باختر افغان هوایي شرکت ازمایښتي پروازونه پیل کړل. د ملکي هوایي چلن اداره وایي دغه شرکت خپل لومړنی ازمایښتي پرواز له کابل څخه کندهار ته وکړ او ډیر ژر به دایمي پروازونه پیل کړي. او مکې حرم کې د عمرې لومړی پړاو پیل شو. سعودي چارواکو ویلي په لومړي پړاو کې مکې حرم ته د 6,000 کسانو د ننوتلو اجازه ورکړل شوې او هر اونۍ به دا شمېر زیاتېږي.